الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الصالحين صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو د رجب میاشت شروع شوه، د رمضان المبارک ته 2 میاشتې پاتې شوې. د انسان د ژوند په تیزۍ سره روان دی، که کالونه دي، که میاشتې دي، که هفتې دي، وخت سات ډېر په تیزۍ سره روان دی. او انسان ژوند چې دی هغه د ژمي د مازدیګر سره مثال ورکړی دی علماو، چې انسان باندې چې د ژمي مازدیګر څنګه زر تیریږي داسې په ځواني زر تیره شي. حدیث شریف کې راځي چې کله هم انسان په دنیا کې وخت تیری د رب العالمین د حکم د لاندې تیری، رب العالمین وتا په ژوند کې برکت اچي او هغه ژوند دی د رب العالمین په تابعدارۍ کې چې تیر کی، نو د سره د دې خبرې غم نه وي چې ماته د مرګ راشي او دې یریږي. د سره د دې خبرې غم نه وي که چېرې زه مړ شم زما به څنګه چل کېږي، ولې د ده باور په رب العالمین باندې مضبوط وي. چې کله هم د انسان مرګ مخې ته ویني چې مرګ را روان دی یا به تکلیف مصیبت راځي، پرهیزګاري شروع کړي. وحده لا شریک د هغه انسان اعمالو ته ګوري چې کله هم دا انسان پرهیزګار شي، متقي شي، که مخلوقاتو ته پته نه لګي خو د رب العالمین نه پټېدی نشي کولی. هر انسان اراده الله رب العزت پیژني چې د ارادې څه دي، د خیالات څه دي، د په زړه کې ارادې څه دي، د په مزغو کې سوچونه څه دي، دی چې کم قدم علي په کم نیت علي په کم بنیاد علي. الله رب العزت فرمایي یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور، چې زه د خلکو د زړونو خیانت هم پیژنم چې کم پسینو کې د یو بل نه پټ ساتلی، څنګ په څنګ اوږه په اوږه به د سره ولاړ وي، ته د هغه خیانت نشي پیژندی، ته د هغه د زړه راز نشي پیژندی. علام الغیوب یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور، هغه رب العالمین، هغه احکم الحاکمین، هغه بادشاہ، هغه وراء الورا ذات چې د دنیا په هر ځای کې موجود دی او په هر ځای کې دغه علم رسی، په هر څیز باندې هغه قبضه او کنټرول دی، هغه ته پته ده. دا خو ډیره غټه خبره چې کمیږي په زړه کې څه خیالات او څه ارادې دي هغه ته پته لګي. انسان خو لا ډیره غټه خبره
الله رب العزت انسان ته په دنیا کې معرض وجود کې راوسته دی، خود انسان ته اشرف المخلوقات ویلي دي، خو چې کله د عملونه د حرکتونه د زناورو د ډنګرو غوندې شي، بیا وتا ان شر الدواب ویلي دي. او ان شر الدواب وته ویلي چې په مخ په ځمکه باندې د ټولو نه بدترین ډنګر زناور هغه خلک دي چې زما قهر وته موجب، زما قهر ته نږدې دي، زما الله رب العزت فرمایي چې زما غصې ته نږدې دي. الله رب العزت یو طرف ته رحم بیانوي، رحمت بیانوي، مغفرت بیانوي، خو بل طرف ته ګوره قهر بیانوي. رحمت مغفرت د هغه انسان لپاره چې کم انسان په خطای کې د رب العالمین په دربار کې یا د رب العالمین په حکم کې څه لغزش وشي، څه ګناه وشي، دی په هغې باندې نادمي خفای د رب العالمین نه مغفرت غواړي، خدای ورته مغفرت لغزش وشي، خدای خفای، الله رب العزت ورته بخښي. خو که چېرې دا انسان دا ټول دین په داسې انداز کې او په داسې نظریې کې ورته ګوري چې یاره دا ټول دین همدغه رنګې ګډ وډ دی چې څنګه زه دا ګډ وډ حرکتونه کوم، په دغه نظر دی ټول دین ته ګوري، او دغه رنګې د عقیده هم دا وي چې الله رب العزت یو دین را لېږلی، یو فرضي دین دی، بس موږ اودس دی، روژه زکات دی، بس دا دی، دا ټول دین دی، بلکې دا ټول دین نه دی. موز فرض دی، زکات فرض دی، روژه فرض ده، واستاقت تجین حج د باندې فرض دی. مسلمان سره ښېګړه کول په تا باندې واجب دي، لارې نه تکلیف سیز لر کول په تا باندې واجب دي، چاته لاره ښودل، چاته لاره سمول، چاته پول جوړول، چاته انتظارګاه جوړول، چا سره په خیر کې مرسته کول، د چا تپوس کول، د مسلمان په مسلمان باندې کوم حقوق دي پای کې لومبه حق ده دی چې د بیمار تپوس بکې، د مسلمان رور تپوس بکې، نه که بلاره تیرې کې مړې پروت مړه لاس ور نړېږي په غولو کې راګیرې کې ستانه به پکې راشي. ولې د مسلمان ته بیک ګراوند داسې جوړ کړی چې چا سره به ښېګړه نه کوي؟ مسلمان ته بیک ګراوند جوړ کړی داسې، مسلمان خو هغې ته وایي که چېرې ستا رور ته ستا دغه ته مشر ته تکلیف رسی، د ټول مسلمان مثال د یو بدن دی، که لاس ته تکلیف رسی ټول بدن بې قراره، که سترګې ته تکلیف رسی ټول جسم بې قراره، که غاښ باندې تکلیف وي ټول جسم بې سکون، سړی ته خوب نشي کولی، که په خېټې ته تکلیف رسی په خېټه یې دړي ټول شپه ته خوب نشي کولی. مسلمان که مثل الجسد الواحد چې د یو جسم په شان د مسلمان دی، او مسلمان نن سبا څه شی هېر کړی دی؟ د رب العالمین د طرفه کم دین دته ملاو دی غیر کړی، ټول استعداد د اغیارو په صلاحیتونو باندې صرف کوي او هغې کې لګېدلی دی. مثلا نوی کال راغی، هیپی نیو ایئر، مسلمان تا ته رب العالمین دا خو ویلي دي چې ستا کال کم یو دی، ستا کال خو د محرم نه شروع، ټیک دا خو د عیسایانو دی، د عیسایانو دغه سره ذکر و هغه ځای، او چې کله مروجه یو ځای راشي، یو دغه راشي، او کم کله خلکو سره کم مخلوق سره کم دغه سره دی تشبیهات سیوا شو، ورځ په قیامت به هغې سره پاسي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی من تشبه بقوم فهو من، که مشابهت ته کم قوم سره اختیار کو، ناسته پاسته، خوراک سکاک، لباس اغوندل اغوستل، دا ټول د چا سره هغه شان اختیار کو، ورځ په قیامت ته حشر هغې سره دی. مفسرین یو واقعه لیکي چې د موسی علیه السلام په زمانه کې یو کس د موسی علیه السلام پېښې به یې کولې وې، د هغه په شان دې اوږدې جامې اچولې، په شان کوټۍ او هغه په شان پڼې به یې اچولې وو. او موسی علیه السلام چې ورته وکتل ډېره غوسه به ورته ورغله چې دا وګوره دا زما پېښې کوي. رب العالمین د هغې سړي مغفرت وکړو. موسی علیه السلام الله ته وی پروردګار ته خو به زما پېښې کولې. الله ورته وفرمایل ای موسی د ده پېښې د ده هغه جامه ستا په شان نو ما ته هغه دومره خوښه شوه چې ستا په نقش قدم او ستا په شان لباس اختیار کړو، ما یې مغفرت وکړو.
او دا واوره چې چا څنګه د مسلمانانو لباس اختیار کو یا دغه رنگ چا د مشابهت اختیار کو، هم پرس په قیامت به هغه سره حشر کو. نن مسلمان ته د خپل جامع پته نشته، نن مسلمان ته د خپل مقصد پته نشته، نن مسلمان ته د خپل بنیادی تعلیم پته نشته، نن مسلمان ته د خپل ژوند د مقصد پته نشته. ټول خبرې، ټول طور طریقې، هر څیز د اغیار رانیولې دی او بیا وایي الله رحم وکړي په موږ. خاورې به د باندې خدای رحم وکړي. الله رب العزت تا ته د عزت ژوند درکول غواړي، تا ته اوچت نوم د ټولو نه اعلی ځای ته درکول غواړي. وګورئ انسان چې پیدا شي دنیا ته راشي څوکي ویښته ورته کل کا، حقیقه ورته وکړه، کالک ته دوه چیلي دی او که جینۍ دی یو چیلی دی، او بیا یې ورسره د سپینو سره وتله په زرګر باندې او هغه صدقه کا. عزت ورته الله رب العزت انسان ته د دې ځای نه ورکوي. لا پیدا نه دی، دنیا ته راغلی نه دی، عقیقه دې وکړه، د بچي حفاظت ته رب العالمین په خپله ذمه واخسته. حدیث شریف کې راځي چې حفاظت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت وایي چې زه حفاظت کوم، هغه باندې زه فرشتې مقرر کړم دغه حفاظت کوي، چې لوی شي، واده وي، خادي وي، غمي وي، تر دې پورې چې قبر پورې ځي نو په عزت سره په قبر کې کېدی، مخ ولا قبلې ته کوي. د ټول طریقې، د ټول هغه دین اسلام مسلمان ته کوي. په افسوس مسلمان ته په هغه وخت کې الله ور یادېږي چې کله دی په مصیبت کې راګیر شي، دی په تکلیف کې راګیر شي، دی چې کله قبرستان ته لاړ شي په هغه وخت ورته لږ الله ور یاد شي. او بیا چې جنازګاه کې ودرېدل ټول فوټو سیشن چلېږي، ټول پلانکې راغلی جنازې ته، پلانکې راغلی ویډیوګانې چلېږي، ټول هر څه هغه چلېږي. دوستانو عزیزانو، د دین اسلام نه ما ټول هغه رسم او رواج جوړ کړی چې الله رب العزت زموږ په حالونو باندې رحم. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم د رجب میاشت رااله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا دعا کوله: اللهم بلغنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یو بل روایت کې راځي اللهم بارک لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان. پروردگار دا دو میاشتې راته مبارک کی او روزې ته په خیر ورسې. ډېر خلک داسې په دې میاشت کې موږ سره نه وو، پروس کال وو او تیر کال وو، څه کال نشته. د دنیا انسان ګارنټي نشته. وحده لا شریک چې په کوم بنیاد باندې انسان دنیا ته رالېږلی چې په هغې بنیاد باندې دا انسان نه چلېږي. دا ټول نه غټ بېوقوفه انسان دی. هغه ورځ یو ځای ته تللی وم، ټول یو کس د خپل بچي ډېر تعریف وکول او دا خبره هم دی چې بچي له ته تعریف کوي او هغه نور په هغې ځای کې دغه دادرسي وشي او زړه یې کلک شي. بچي تعریف وکړو، خبرې ترې وکړو، ما بچي اوس درځي وي نه، لوی سړی و 1400 کالو. ما ورته تا خو دومره تعلیم وکړو، هغې باوجود پوزیشن یې دې واغستې، سرټیفیکیټ یې دې واغستې، دومره قابلیت دې دی، پلار د باندې دومره پیسې خرڅ کوي، تا ته مونځ نه درځي. ما ته په غوږ کې وایي استاد جي وایي ګورې مونځ یې راته نه دی ښوولی. ما دا وګوره ډېر لرې نه ځم، زموږ کلي کې یو کس و، هغه ما ته دا خبره کوله، ما ته به یې دا وي ته چې علم وکړې نو ته به څه کې پردي مړي به لاندې هغه غزوي اوس هم موجود دی، پلار یې اوس مړ دی. چې ته کېنه د پلار جیداد میداد سنبالوه، ته څه کې چې ته علم کې او ته په دغه باندې سر یې، دا خو د بېوزګارو خلکو کار دی، پرېږده چې وزګار. وحده لا شریک کول داسې چې وخت تېرېده را روانو، دا هغه غزوې روانو چرته نیوجرسي ته که نیویارک ته روانو، هغه سره اوږده بکسه اوږده بیګ ورسره و. زه علم ته روانو، قال الله قال الرسول ته روانو. زوبۍ په ایرپورټ زما او دغه ملاقات وشو. ما ته وایي چېرته روان یې؟ زه خو علم پسې روان یم. ما ورته ته چېرته روان یې؟ یاره زه خو امریکې ته روان یم، دې ګټار یې زده کول. بیا یې چې پلار مړ شو واپس راغی، په جنازګاه کې ولاړو، جړلې. چا به ورته پښتون نه وي، چا به ورته خان نه وي، خلکو ورته د احسان الله په ډم په نوم باندې وي. وجه څه وجه؟ هغه خپل بنیادي عمل هغه پرېښودی او کوم عمل یې خپل کړی په هغې سپک الفاظ به یې ورته خلکو جنازه ورته نه ورتله، خلکو ورته داسې ووایي چې د امام په نیت مې نیت دی. وي نه پلار دوکه را کړې ده، خدای ته دوکه نه شم ورکولی.
الله ته هغه الفاظ خوښ شو، توبه یې ویسته، هر څه په ځای پرېښود، د رب العالمین د دین غلام شو. نن د هلکانو یو مدرسه وي چې نه کوي دوه مدرسې. نو الله رب العزت هغه کار کوي چې د دشمن په کور کې تا ته داسې کسره مخې ته راولي چې کوم تا ته په دنیا کې تا ته پیغور درکوي چې مړه ته څه کې دته علم داسې کوي. او علم زده کول ګوره ډېر ګران کار، آسان کار نه دی. په دې کې به د باندې سخت راځي، تکلیفونه به راځي، مصیبت ازمایش به راځي، مخالفت به راځي. د انبیاء لار د چې انبیاء علیه السلام وارث ته ځان نه جوړې، خو د انبیاء غوندې ازمایش په د باندې بیا راځي. نن سبا چې څوک اوس پابندۍ سره شروع کړي یا ذکر تلاوت پابندۍ سره شروع کړي، دې په مصیبتونو کې راګیر شي، په منډه راشي استاد یې مزمې شروع کړو، ډېر په سخته کې راګیر. مې هغه مسلمان نه دی چې رب د طرفه په ازمایش او تکلیف را نشي او الله رب العزت په دنیا کې وګوري. هغه تفسیر کې مې درس کې مې خبره کوله چې کله مسلمان دوه تکلیفونه په دنیا کې پته راځي. لومبه چې دې سوال کوي او سوال قبول نشي، په درجات په جنت کې اوچتي. دویم هغه چې کله د دې انسان په دنیا کې ازمایش تکلیف پی راشي، د هغې د وجه دا فرشتو ته الله رب العزت وایي چې جنت ورته نور ښایسته کوي. او دا انسان دغه دوه ارمانونه په دنیا په آخرت کې کوي، پروردګاره کاش په دنیا کې مې یو دوام نه قبول شي. بل انسان دغه ارمان کوي چې کاش چې دا 80 یا کاله په دنیا کې چې کوم ژوند شي ټول تکلیفونه باندې روان وي، چې جنت خو مې نه ښایسته وي. دا حقیقي ژوند چې کله انسان ویني د دوکې د ژوند په ختم شي. ما تا د دوکې د سترګې پټې شي، ما ته به پته ولګي چې کله ته وایي دولت ته کم ځای نه وګټو، کم ځای دې خرج کړو، ژوند دې څنګه تیر کو، په خپلو بچو د تعلیم څنګه ور، د دې به ګورې تپوس نه کوي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار دې روان کړي نو ټیک ته، او که دې نه روان کړي ورځ په قیامت به ته جواب دی. دا تپوس به درنه نه کېږي چې په بیګانه هاوس کې او په پیس کې او په سټي کې یا په شاور ماډل کې دې داخل کړي. دا تپوس به درنه کېږي چې زما د لارې نه دې څوک خبردار کړي. قرآن کریم کې د فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ایمان والو خپل ځان او خپل اهل او عیال د اور نه بچ کړئ. څنګه د اور نه بچ کړئ؟ جهنم د اور نه بچ کړئ. ځان په د پاره خو ډېر تکړه، تهجد، د مونځ، تلاوت، د هر څه پابندي کې خو د خپل اهل او عیال بچ کړئ. د جمعې اوږدې شپې دي مجال شته که څوک تکلیف کوي او سهار جمعې ته راشي، الا ماشاءالله چې ته لرې یو څو کسان راشي او بیا څه چلو کې یره چې مونږ کور کې کوو. یاد ساتئ چې کله هم انسان ته دو عذرونه نه علاوه څه عذر بیا شریعت کې قابل قبول نه دی. نمبر 1 چې دې بیمار وي، ته بیماری وي، تکلیف وي. نمبر 2 چې د دشمنی وي یا د داسې زناور نه د تکلیف وي چې ازمره وي، شرمخ وي، چې اسنه بهر لاړ نشه معاملې را باندې شریعت وته ته په خپل ځای کې. نو دا دواړه سیزونه خو دلته شته نه، او چې شته نه ما ته بیا سستی سکې کو یره اورېږه اوس پاسم 12 غنټې شپه کې دته الله رب العزت دومره توفیق ورنکړي چې خپل کور ته راوغواړي او ځان ته مخې ته ودرېږي. ما خو تر دې پورې حدیث شریف کې اورېدلي چې مونځ قضا شي، مونځ جمع ته وشي، قضا نه مونځ ته وشي، او دی راشي جمع ته شي راشي ځان ته ودرېږي، وی الله رب العزت د په عملنامه کې د هر قدم په بدل کې د اجر او نیکي دي. ما تاسو وایي یاره بس اسې موږ شوی ټیم تیر شوی راځه چې بس په کور کې موږ تاسو نه دي کول پکار. وحده لا شریک ته وخت درکړی دی، الله به تاسو پته ولګي چې ما په جمعات کې څومره وخت دی. قال الله قال الرسول باندې می سورته تیر کو او د رب العالمین دربار کې ودریدو باندې می سورته تیر کومس کو نو پټکا ټکی کو څنګه سم مو لکه د چرګ بشا او دعا چې کو نو خو بس داسې رواچو بس ځان ته خلاص. داسې الله رب العزت پیدا کړی هر څه درکړي دی، ګوره داسې ناشکری مه کوئ. یو وخت به داسې راشي چې دکې سجدې کولو پسې به جاړئ چې پروردګاره د خپې د املا دا راته دو صحیح کې چې دا سجده درته ولګو، دومره وخت راته راکړې پروردګاره چې دوا درته کولی شم. نه به اودس ټینګولی شئ، نه به ودرېدی شئ سم، نه به کېناستی شئ سم، فریادونه او جړاګانې به کوئ. داسې وخت به د باندې راشي. الله رب العزت تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.